ځانګړو ځواکونو ننګرهار کې د داعشو په پټنځای برید کړی. سلامونه، د انیس میډیا درنو کتونکو ستړي مه شئ، هرکلی درته وایو. که تاسو چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او دغه چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ. ځانګړو ځواکونو ننګرهار کې د خوارجو پټنځای له منځه یوړ او یو داعشي ووژل شو. ننګرهار کې ځایي امنیتي مسؤلین هوریت نیوز ته تاییدوي چې د دې ولایت مومندرې ولسوالۍ په ډګې سیمه کې د خوارجو یو پټنځای ځانګړي عملیات پرون پای ته رسېدلي دي. امنیتي مسؤلین زیاتوي چې یادو عملیاتو کې ذاکر الله په نوم یو تن داعشي خوارج چې په ابوشیر مشهور و له منځه یوړل شو. د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قلی اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. امنیتي مسؤلین هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به د شته امنیت خرابولو او خلکو کې د ویرې او وحشت خپرولو اجازه ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارات په بیا حاکم کېدو سره هیواد کې د داعشي خوارجو شتون نږدې صفر ته ښکته شوی دی.